وی چې څلی زما جوړ سی په مزار خبره ختمه چې څلی زما جوړ سی په مزار خبره ختمه بیا کړه خپل مرضی او خپل سینگار خبره ختمه او کوه چې څه دې وس وي هغه ټول په ما تمام کا وار وار کله یې زوی کله یې پلار خبره ختمه کوه چې څه دې وس وي هغه ټول په ما تمام کا وار وار کله یې زوی کله یې پلار خبره ختمه او پاو تو بوتو نه کېږي صفا خبره وکا ریباره که اقرار وي که انکار خبره ختمه هغه په ما ادبار کوي یا نه علا خبر ده اری سلطان صاحب هغه په ما ادبار کوي یا نه علا خبر ده په خپل زړګي مې نشته اعتبار خبره ختمه او خیرات زه در کوم د کلي سپو نه به ځان ژغورې درمان صاحب خیرات زه در کوم د کلي سپو نه به ځان ژغورې ملنګه نور دې نه یم ذموار خبره ختمه او اخر شعر ده چې ناصح ما نه معلوم پاخیل ته داسې کیسې وکړې چې تیرې شي د ښکلي حسن وار خبره ختمه زه خو دا دوم چیرې نه یایې خو نن به یې یایې ساغر صاحب او صدر صاحب په اجازت تا ویل چې خیر به شي په موږ یې هسې سوره راځي زه دومره پوه سومه چې دا بلیا تر کوره راځي تا وی چې خیر به شي په موږ یې هسې سوره راځي زه دومره پوه سومه چې دا بلیا تر کوره راځي خپلې ګیلې مې ورته ټولې په شعرو کې وکړې ویلې صاحبه موږ ته اډر له لاهوره راځي خپلې ګیلې مې ورته ټولې په شعرو کې وکړې ویلې صاحبه موږ ته اډر له لاهوره راځي او عاجز صاحب شعر ده چې زړګي اتوان لرې که نه راته صفا ووایه دا خو هجران د جدایي خو بلیا نوره راځي زړګي اتوان لرې که نه راته صفا ووایه دا خو هجران د جدایي خو به لیا نوره راځي او علیل صاحب شعر ده چې ملګرو وینم یې خو ما ته اندازه نه لګي نصیر صاحب ملګرو وینم یې خو ما ته اندازه نه لګي دا پاسه ډرون ده که له ستورو څخه ستوره راځي ملګرو وینم یې خو ما ته اندازه نه لګي دا پاسه ډرون ده که له ستورو څخه ستوره راځي او خدایه له داسې امتحان په امان وساته چې قبایله پښتنه پیغله سرتوره راځي خدایه له داسې امتحان په امان وساته چې قبایله پښتنه پیغله سرتوره راځي او عاجز صاحب اخري شعر ده چې ما نه معلوم ته پته لګي څه لانجې جوړې دي څو ورځې کېږي چې پیغام د یار کمزوره راځي وسلام نړۍ نړۍ مننه